السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د عربي زده کړې آنلاین مرکز ته راغلاست. نن د درس لومړی ورځ ده. دینه مخکې چې لومړی درس شروع کړو نو تاسو ته غواړم چې لږ د هغه په باره کې معلومات درکړم، لږ درس په باره کې. نو دا کورس مکمل ابتدایي کورس ده. د دې لپاره کوم شرط نشته چې تاسو باید مخکې عربي ویلي نه ویلي. که ویلي خو لا ښه ده او که نه ویلي هیڅ مشکل نشته. دا موږ ابتدا نه شروع کوو. بل زموږ د درسونه یوټیوب او فیسبوک کې خپریږي ان شاء الله. یوټیوب چینل زمونږ جوړ نه ده خو ان شاء الله آینده هفته کې جوړیږي ان شاء الله. فلحال به فیسبوک کې موږ خپل ویډیوګانو نشرو. بل تدریس مکمل په پښتو ژبه کې کیږي ان شاء الله. او پښتنه یا کومنټ کا سوګ لري باید په پښتو کې ولیکي او انګریزي کې سوګ لیکي هغه ته په مشکل ځواب ورکول کیږي. بل درس کې ول صبر او عمل کار اخلي. عربي داسې ژبه نه ده چې تاسو باید یو ورځ کې یاد کړئ یا دوه ورځې کې یا یو هفته کې یا یو میاشت کې. چې په یو میاشت کې عربي ژبې یو محاوره م یاد کړه دا هم ډېر د تاسو لپاره ځکه. او بل دا چې عربي ژبه زیاتره خلک وایي یا قواعد سخت دي یا نور څه مشکلات لري، خو نه قواعد سخت دي او نه هغه سخت دي. عربي ژبه د خاص طور د هغه هیوادونو چې حروف یې عربي حروف یې مثلا عربي غوندي وي، مثلا پښتو ده، اردو ده او فارسی ده، دغه ټول ژبې د لپاره عربي ژبه ډیره اسانه ده ځکه د دې ټول هغه لهجه او هغه کلمات چې استعمالیږي یعنی ټول یو بل ته ډیر ورته دي. بل کا کوم پښتون یا کومنټ کوي هله کوم چې تاسو هغه په مونږ ته کومنټ کې وکړئ. کوم پوسټ چې کوو هغه کومنټ کې کوئ. میسجونه زیاتره وخت تاسو میسج کوئ او هغه مونږ نه ګورو او ځکه چې زمونږ زیاتره په عام وړ کومنټ کې وي او تاسو نه هیله کېږي چې کومنټ وکړئ. بل لنډ قوانین تاسو ته وایم چې لومړی کومنټ کې غلط الفاظ استعمالول، مثلا د چا درس نه خوښیږي نو هیله کوم چې غلط الفاظ استعمال نه کړئ او کومنټ وکړئ چې دا یو بل طریقه کوم طریقه چې تاسو ته خو هغه تاسو مونږ ته وخی، مونږ به په مغه لارې ان شاء الله هغه وکړو. بل آینده کې فیسبوک کې یا انستاګرام کې چې مونږ لایو درسونه کوو ان شاء الله نو هغه شخصي تاسو نه هیله کوو چې شخصي پوښتنې مکوئ، صرف درس. مونږ دلته دا پاڼه دې په خاطر جوړه کړې چې صرف عربي ژبه پکې د تدریس کوو. خاص طور ما خپله دا زه خپل شوق نه دا تدریس کوم. زما درسونه هم فلحال عربي ژبه کې هم روان دي. مخکې مې ویلې اوس مې عربي انتها نه لري. عربي ژبه چې څومره وایي خوږه ژبه ده، ختمېدلې نه لري. بل اخري چې کومه دنده چې درکول کېږي هغه باید عملي کړئ. هوم ورک چې ورته وایي کورنۍ دنده چې کوم زه تاسو ته وایم باید هغه تاسو عملي کړئ ځکه چې که غواړئ عربي مو یاد شي نو دا کورنۍ دنده کوي. نو دا لنډ معلوماتو د هغه په باره کې درس په باره کې راځو. ما تاسو ته چې کوم کتاب درکړی ده نو هغه په فیسبوک او په یوټیوب کې هم د هغې درسونه عربي ژبه کې شته او هغه کاپی رایټ کې راتلی شي. نو ما هغه کې لږ تغییرات راوستلی دي چې موږ خپل نشرات هم په فیسبوک کې وکولی شي هم په یوټیوب کې وکولی شو. نو موږ تاسو ته دغه کتاب درکړی نو دا زه صرف خلاصوم چې هغه رانه شي. دا اصلا دا منهج د کنوزه چا جوړ کړی ده نه پوهېږم نو نو دا منهج ده. همدغه درس موږ دلته په بل سلایډ کې جوړ کړی ده او د هر پاڼې ته موږ هغه ورکړی مثلا 18 صفحه دا هم په هغه کې شته. دا مخکې چې کتاب موږ تاسو ته درکړی 18 دلته 18 هغه راواړوئ نو دا درس هم همغلته شته او هم دلته شته. نو څه فرق پکې نشته، درسونه ټول یو شی دي. نو راځو شروع کوو خپل درس ته. نو الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربي زدني علما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. لومړی بسم الله الرحمن الرحیم. المحتویات عنوانونه چې دي وحدة الاولی کې به موږ وایو انا احب اسرتي، زه خپل کورنۍ سره مینه لرم. دویم کې به وایو المدرسه ښوونځی یا مکتب. دریم وحده کې موږ هذا بیتنا دا زموږ کور دی دا به وایو ان شاء الله. نو راځو اول درس ته چې انا احب اسرتي. دا 15 تاسو خپل کوم کتاب مې چې ما تاسو ته درکړی 15 پاڼه وګورئ
هغه کې دا درس ته. انا احب اسرتي دا شکلونه مې ورته تبدیل کړي، ما تاسو ته دلیل ویلې. اسرتي اسره کورنۍ ته وایي، فامیل کورنۍ. الاعله هم ورته ویل کېږي، اسره اعله دواړه ویل کېږي، کورنۍ ته ویل کېږي. اسرتي زما کورنۍ، زما فامیل. افراد الاسره د کورنۍ غړي. هذه صوره اسرتي دا تصویر زما د کورنۍ تصویر دی. الاب الوالد، اب الوالد دواړه پلار ته ویل کېږي، طارق. الوالده مور، مور ته ویل کېږي، الوالده مور. ابن او البنت دا لور ته ویل کېږي، ابن لور. ابن او الولد دا زوی ته ویل کېږي، ابن او ولد. دا هم ابن دی، ولید. الجد جد نیکه ته ویل کېږي، جد نیکه. الجده مریم، جده نیا ته ویل کېږي. نو الاب پلار، مور، ابن لور، ابن زوی، الجد نیکه، جده نیا. بل رازو دلته درس ده. هذه اسرتي دا وای دا زما کورنۍ ده. نو یو سر نه شروع کوو دی دن. هذا اخي دا زما ورور دی. اخ ورور ته ویل کېږي، چې اخي شي دا زما ورور دی. دا وروسته ګرامر ویډیو کې به ان شاء الله د تاسو ته بیان کوم چې دا اخي زما ورور، اخي کا ستا ورور، دا ټول ګرامري اصطلاحات دي، دا بیا تاسو پوهیږئ ان شاء الله. نو هذه عمتي دا زما عمه ده، د پلار خور ته ویل کېږي، عمه د پلار خور. هذه عمتي دا زما عمه ده. هذا عمي، هذا عمي، عم کاکا ته ویل کېږي، عمي کاکا تر. هذا ابي اب پلار ته ویل کېږي، ابي زما پلار، دا زما پلار دی. هذا جدي دا زما نیکه دی، هذا جدي دا زما نیکه دی. هذه جدتي دا زما نیا ده، هذه جدتي دا زما نیا ده. هذه امي دا زما مور ده، هذه امي دا زما مور ده. هذه خالتي دا زما ترور ده، هذه خالتي دا زما ترور ده. هذا خالي دا زما ماما ده، هذا خالي دا زما ماما ده. خال ماما ته ویل کېږي، خاله ترور ته ویل کېږي. مور ته ویل کېږي چې امي زما مور، جدتي زما نیا، جدي زما نیکه. دلته صرف دوه اصطلاح موږ لرو چې یو هذا ده، بل هذه ده. تاسو دومره یاد کړئ فی الحال چې هذا دا د مذکر لپاره استعمالیږي، سړی یا هلک لپاره استعمالیږي. هذه دا مؤنث لپاره استعمالیږي، ښځی که جینۍ وي، وړی غټی، هغه ته هذه راځي. نو دا د هذه په باره کې، د هذا او هذه په باره کې موږ تاسو ته د ګرامر موږ جدا ویډیو لرو ان شاء الله، چې هغه موږ تاسو ته جدا. فی الحال د محاورې هغه دی، د محاوره کې تاسو څومره دا نومونه یاد کړئ چې نیا ته څه وي، نیکه ته څه وي، دا شیان یاد کړئ. بل التحیه سلام کول. السلام علیکم دا وایي السلام علیکم، جواب کې وعلیکم السلام دا ورته وایي. کیف الحال څنګه دی حال تاسو؟ بخیر والحمد لله بخیر سره د الله ثنا ده، یعنی خیمه بخیر خیمه والحمد لله الحمد لله. مساء الخير، مساء الخير دا ورته مساء النور. مساء الخير دا اصطلاح ده چې عربانی غرمې وروسته تر ماسخوتن ناوخته پورې دا استعمالوي. مساء الخير یعنی ما خام په خیر. خدا اصلا عربان د غرمې 1-2 بجې نه وروسته دا مساء الخير دا استعمالوي. ظهر دا غرمې ته ویل کېږي، خو ظهر نه وای، دا مساء الخير ویل کېږي، یعنی ما خام په خیر. دا اصطلاح ده. مساء الخير جواب کې مساء النور دا ورته وایي کیف حالک ستا څه حال دی؟ بخیر والحمد لله په خیر د الله فضل دی. نو دا شلمه پاڼه کې و دا درس. نو دا زمونږ لومړی درس دی، ویډیو لږه غټه شوه. ان شاء الله آینده کې مونږ کوشش کوو چې لنډ ویډیو او ډیر درسونه پکې نشر کوو، تر څو تاسو هم چې یاد کړئ او زړه مو تنګ نشي. نو هیله کوم چې عربي درس ته ما مخکې تاسو ته ویلي چې صبر به ورته کوئ او حوصله به ورته زیاتوئ او په دې به عمل کوئ. دا درس هم چې ویل دا به یادوئ. نو ان شاء الله که څه پوښتنه یا د پیشنهاد وي، هیله کوم چې کومنټ کې ماته ووایئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. صباح الخير، اسعد الله صباحكم بكل خير والبرکه. د عربي زده کړې دویم درس ته ښه راغلاست. نو دویم درس پیلو.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي زدني علما، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د درس یادولو لپاره د درس اول او آخر کې چې درود شریف ویل شي، نو دا درس ان شاء الله حتما بغیر د کوم شک نه دا درس یادېږي. او بل یو دعا همیشه کوي چې کوم کله کوم درس شروع کوي، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير، دا دعا همیشه کوي. نو درس پیلو. په تیر درس کې موږ د هذا او هذه په واره کې معلومات ورکړو چې هذا چاته استعمالېږي او هذه دواړه نږدې شیانو ته استعمالېږي، یعنی په انګریزي کې ورته وایي دس. نو دا دواړه دس ته وایي، خو عربي کې یو مذکر ته راځي بل مؤنث ته. تاسو ته باید اوس دا یادي چې هذا مذکر ته راځي او هذه مؤنث ته. نو زه اوس تاسو ته دا مثال درکوم. جدي جدي ته څه راځي؟ هذا جدي، هذا جدي، دا زما نیکه دی، ځکه جد مذکر دی. نو د نورو جملو لپاره تاسو نه غواړم چې تاسو دا کومنټ کې ولیکئ. دا ستاسو کورنۍ دنده شوه. کوم دنده چې زه در کوم هیله کوم هغه تاسو ولیکئ. تیر درس د ګرامر ویډیو ډېرو خلکو نه وکتلی. عربي ګرامر خیر لږ هغه که غواړئ زده کړئ نو باید کوشش وکړئ عربي ګرامر سره. نو تاسو باید دا کومنټ کې ولیکئ. راځو بل درس ته. استمع ويضع رقم الجملة داخل الدائرة. کومې کلمې چې زه تاسو ته اوس وایم دا باید تاسو د دایرو کې ولیکئ. نو زه اوس تاسو ته وایم، تاسو ځان سره دغه کوئ. مثلا جدتي جدتي، أمي أمي، ابني ابني، جدي جدي، أبي ابي، ابنه ابنه. د دې کلمات دا خو موږ تیر درسونه کې ویلي، باید معناګانې تاسو ته یاد دي. دوباره معناګانې که غواړئ چې زه درته وکړم، هیله کوم کومنټ بیا وکړئ چې باید نور درسونو کې تیر شوي درسونو معناګانې وشي. استمع واصل بین التحیة والرد. واورئ او بیا دا کوم هغه چې دي سوالونه ځوابونو سره وای دا داسې په نښه کړئ، وصل کړئ. السلام علیکم جواب، وعلیکم سلام، وعلیکم سلام. مساء الخير، مساء النور، مساء الخير، مساء النور. كيف الحال، كيف الحال؟ بخير والحمد لله، بخير والحمد لله. دا سوالونه شول، دا جواب. اقرأ وألاحظ. دویم دا وی أنا وليد، ذو وليد يم، أنا وليد. داوي أنا أمل، أنا أمل، ذو أمل يم، نميلة. أنا أمل ذو أمل يم. دا بیا ورتوي أنت وليد، تا وليدي، أنت وليد، تا وليدي. دا ورتوي هو خالد، هو خالد، هغه خالد ده، هو خالد، هغه خالد ده. نحن أسرة سعيدة، منغا خوشحاله کورنۍ یو. نحن منغا أسرة کورنۍ ته ویل کېږي، سعیده خوشحاله. نحن أسرة سعیده، من خوشحاله کورنۍ یو. عربي کې جملې خط کلمه په کلمه په پښتو کې معنا غلطه راځي، صحیح نه یعنی معنا کېږي نه، باید داسې معنا شي. نحن أسرة سعیده، منغا خوشحاله کورنۍ یو، داسې راځي. اوس دا وایي انت امل، ته امل یې. انت وی وبخي، انت امل، ته املي، انت ذکا مؤنثه ده. هي فاطمه، هي فاطمه، هغه فاطمه ده. هي دریم شخص ته ویل کیږي، هي هو هغه دریم شخص ته راځي. هي فاطمه، هغه فاطمه ده. نو دی درس کې مونږه ضمائر استعمال کړل چې انت، هو، هي. نو دا را روان دویمه ویډیو د قواعد او یا ګرامر کې موږ ان شاء الله دا تاسو ته وایو. یو شی زما له یاده وته ولول چې دا درسونه کوم زه درته درکومه، دا تاسو کتاب سره فرق کوي. نو هلته دا پاڼه ګورئ، زه اوس 23مه پاڼه کې یم، تاسو خپل کتاب کې 23مه پاڼه کې دا درس دی. اوس دې کې
هماغه کلمې دي چې کومې تیر درسونو کې ویل شوي دي. استمع و اشارک، واورئ او دې کې اشتراک وکړئ. رجل رجل سړی، رجل سړی. امرأة ښځه، امرأة ښځه. ولد هلک، ولد هلک. بنت جلی، بنت جلی. دې استمع و اعيد مفرد او جمع. دې کلمو کې یو مفرد دی بل جمع ده چې د دې کلمې او د دې کلمې مفرد چې ده او جمع چې ده. لکه موږ وایو پښتو کې سړی بیا جمع سړی، هلک هلکان، دغسې. مفرد رجل سړی، رجل سړی. جمع چې ده رجال، رجل رجال. امرأة نساء، امرأة مفرد جمع نساء. ولد أولاد، ولد أولاد. بنت بنات، بنت بنات. که غواړئ دا جمله کې استعمال کړئ نو زه تاسو نه غواړم چې دې ته هم یو جمله تاسو په کومنټ کې ولیکئ. مثلا رجل ته چې جوړه کړو، هو رجل سعید، هغه یو خوشحاله سړی دی. هو رجل کبیر، هغه غټ سړی دی. امرأة هي امرأة صالحة، هغه نیکه ښځه ده. هي امرأة صالحة. ولد هو ولد صغير، هو ولد صغير، هغه وړوکی ماشوم دی. بنت هي بنت ذکیة، هي بنت ذکیة، هغه تکړه نجلۍ ده. نو دا جملې شوې. تاسو نه غواړم چې دې کلمو ته تاسو جملې جوړې کړئ په کومنټ کې. بل استمع واصل بین المتشابه، دا 25مه پاڼه کې دا درس وای. تاسو واورئ زه چې تاسو ته څه وایم، تاسو یې داسې خط وباسئ د هغې تر مابینه چې کوم متشابه وي. ګوره اب دلته دی، اب. جده، جده چیرته دی؟ دا ده جده، جده. ام چیرته دی؟ ام دلته دی، ام. جد، 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 جد. ابن چیرته دی؟ دلته دی، ابن چیرته دی؟ دلته دی. دې درس کې اوس دویم اقرا و الاحظ دا کلمې هم یاد کړئ. طویل اوږد، طویل اوږد. قصیر لنډ، لنډی، لنډی سړی چې موږ ورته قصیر لنډ. سمینه پهلوانه، سمینه پهلوانه، موږ غوټه وایو، غوټه پهلوانه. نحیفه نری، نحیفه نری. کبیر غټ، کبیر غټ. صغیر وړوکی، صغیر وړوکی. نو دا کلمې وي. طویل ته موږ جمله ویل شو. احمد ولد طویل، احمد یو اوږد هلک دی. احمد ولد طویل، احمد اوږد هلک دی. قصیر علی شاب قصیر، علی لنډ ځوان دی. علی ولد قصیر او شاب قصیر دواړه یو شی دي. شاب ځوان ته وي، ولد هلک ته وي. سمینه فاطمه سمینه، فاطمه سمینه، فاطمه غوټه ده. لیلا تحب ان تكون نحیفه، لیلا غواړي چې همدغسې نری واوسي. کبیر احمد رجل کبیر، احمد رجل کبیر، احمد غټ سړی دی، احمد غټ سړی دی. صغیر علی ولد صغیر، علی ولد صغیر، علی وړوکی هلک دی. نو دا زموږ نننی درس و. هیله کوم چې یاد شوی مو وي. نو تاسو نه هیله کومه که څه پوښتنه لرئ نو هیله کوم کومنټ کې ولیکئ. او که او دې کوم کلمې چې نوې نن ویلې دا کلمې ځان سره حفظ کړئ. او که هر څه سوال یا پیشنهاد وي نو هیله کوم کومنټ کې ولیکئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اهلا وسهلا بكم. ډیر ښه راغلاست نوی درس ته. دینه مخکې چې درس شروع کړو غواړم ستاسو 3 سوالونو 3 پوښتنو ته ځواب درکړم
چې هغه درې مشکلات ول. یو مشکل یو پوښتنه تاسو دا کړې ده چې مونږ سره باید دا ویډیوګانې واتس اپ کې شیر سي او یو واتس اپ ګروپ شیر سي. مونږ یو ګروپ صرف کتاب لپاره جوړ کړی و چې هغې کې خلکو بعضو دوستانو شکایت وکړو چې هغې کې مختلف ویډیوګانې شیر کیږي. نو واتس اپ کې مونږ نشو کولی چې دا تاسو ته دا خدمت ترسره کړو، ځکه بیا زمونږ دا درسونه په فیسبوک کې هم خرابېږي. نو تاسو داسې وکړئ چې یو څه دوستان فیسبوک کې پیدا کړئ، همغې سره ګروپ جوړ کړئ او یو بل سره عربي خبرې کوئ. نو دې طریقه ده، په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپل هغه مشکل حل کړئ او عربي ژبه یو بل سره پریکټیس وکړئ. دویم دا چې زیاتره دوستان وایي چې مونږ ته دا ویډیوګان میسنجر کې رالیږه. زه خو د پاڼې اډمین یم، نو زه نشم کولی چې پاڼې نه تاسو ته میسنجر ته سینډ کړم. نو تاسو نه هیله کیږي چې کوم دوستان تاسو سره یې فیسبوک کې، نو یا موږ پاڼې نه ډایرکټ خپل میسنجر ته ولېږئ، شیر کوي ډایرکټ خپل میسنجر ته سینډ کیږي، یا بل دوست هغې تاسو ته فارورډ کړي، په دې طریقه باندې کیږي. بل اخیری یو دا سوال چې کله دا نوی درس کله خپریږي، نو موږ کوشش کوو چې یو ورځ پس یا 2 ورځې پس زه تاسو ته نوی درس وړاندې کړم. لږ مشکلات د ژوند مشکلات دي، بعضې وخت انسان غریبي د ژوند غریبي کې مصروفه سي او بعضې وخت بل مشکل پیدا سي. نو انشاءالله زه کوشش کوم چې هر 2 ورځې بعد تاسو ته یو نوی درس او 2 ورځې پس بیا تاسو ته ګرامر یو ویډیو جوړه کړم. نو تاسو نه هیله کیږي چې دا طریقه صحیح ده او که نه. هیله کوم تاسو کومنټ کې ووایئ چې 2 ورځې پس نوی درس صحیح دی او که نه، او که نه یو ورځ پس زه تاسو ته دا وکړم. هیله کوم چې کومنټ کې ولیکئ چې زه هغه همغسې عملي کړم. نو راځو نوی درس ته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. اوم درس راځو چې اقرأ وألاحظ. اقرأ يعني ولولي، وألاحظ او ملاحظه یا توجه وکړئ. نو ولد اول راځو، دا پاڼه د غټه کړم تاسو ته. اول ولد طويل. ولد طويل. ولد هلک ته ویل کیږي، طویل اوږد ته ویل کیږي، اوږد هلک. ولد طويل اوږد هلک. ولد قصير لنډ هلک. ولد هلک ته وی، قصير لنډ. طويل اوږد، قصير لنډ. دینه دا لغات تاسو یاد کړئ. ولد قصير لنډ هلک. بنت طويلة. بنت طويلة اوږده انجلۍ. طويله، طويل مذکر، طويله مؤنث، تایتانیس چې راشي مؤنث کیږي. بنت طويله اوږده انجلۍ. بنت قصيره یا بنت قصيرة. بنت قصيره لنډه انجلۍ. بنت انجلۍ، قصيره لنډه. بنت قصيره. رجل كبير زوړ سړی. رجل كبير غټ سړی، یعنی چې عمر زیات وي. رجل كبير غټ سړی. اسی غټ نه چې مثلا سایز نه غټ وي، نه عمر نه زیات وي. رجل كبير زوړ سړی یا غټ عمر والا سړی. ولد صغير وړوکی هلک. ولد صغير وړوکی هلک. صغیر وړوکی ته ویل کیږي، ولد هلک ته ویل کیږي، وړوکی هلک. امرأة كبيرة زړه ښځه. امرأة كبيرة زړه ښځه. بنت صغيرة. بنت صغيرة وړه انجلۍ. بنت صغيرة وړه انجلۍ. دلته وی اقرأ الجمل في المربع. وی دغه جملې چې په دې مربع کې دي دا ووایي. واکمل الجمل في المربع. واکمل الجمل في المربع. او دغه جملې وی تاسو تکمیل کړئ. دا خانه خالی چې ده دا تکمیل کړئ. انا وليد، ذا وليد يم. انا وليد، ذا وليد يم. انا ولد قصير. انا ولد قصير. ذا لنډ هلک يم. ذا لنډ هلک يم. وهذا ابي طارق. وهذا او دا ابي طارق، او دا طارق زما پلار دی. وهذا ابي طارق، او دا زما پلار دی طارق. هو رجل طويل. هو رجل طويل، او هغه اوږد سړی دی.
هو رجل طويل او هغه اوږد سړی دی. وهذه جدتي او دا زما نیا ده. وهذه جدتي او دا زما نیا ده. هي امرأة كبيرة. هي امرأة كبيرة. هغه زړه ښځه ده. هي هغه امرأة ښځې ته ویل کېږي، کبیرة غټه زړه. هي امرأة كبيرة هغه زړه ښځه ده، هغه زړه یا غټه ښځه ده. وهذه اختي او دا زما خور ده. وهذه اختي او دا زما خور ده. هي بنت صغيرة. هي بنت صغيرة هغه وړه انجلۍ ده. هغه وړه انجلۍ ده. خا دلته اوس باقي وایو چې انا امل، زه امل یم. انا امل، امل منګه تیر درس کې ویلی و چې امل انجلۍ نوم ده. انا بنت طويلة خانه خالی کې چې راځي تاسو باید وایئ چې امل جلۍ ده، بنت راځي. انا بنت طويلة. وهذا اخي خالد. وهذا اخي خالد او دا زما ورور دی خالد. هو ولد طويل. هو ولد. اخي ولد. دا اخي ته څه راځي؟ ولد راځي، ځکه اخي مذکر ده. هو ولد طويل هغه یو اوږد هلک دی. وهذا جدي او دا زما نیکه دی. وهذا جدي او دا زما نیکه دی. هو رجل خانه خالی کې څه راځي؟ هو رجل كبير. هو رجل كبير هغه غټ سړی دی یا زوړ سړی دی. اخر کې نحن اسرة سعيدة. نحن اسرة سعيدة منګه خوشحاله کورنۍ یو. نحن مونږه، اسره کورنۍ ته ویل کېږي. نحن اسرة سعيدة منګه خوشحاله کورنۍ یو. اوس راځو التعریف بالاسره. کورنۍ چې غواړي چا سره معرفي کړي نو په دې طریقه باندې کیږي. التعریف بالاسره د کورنۍ تعریف دا وایي هذه صورة اسرتي. هذه صورة اسرتي وای دا زما د کورنۍ تصویر دی یا عکس دی. دا زما د کورنۍ تصویر دی. هذه دا صورت تصویر اسرتي کورنۍ. دا زما د کورنۍ تصویر دی. دا وای من هذا دا څوک دی. من هذا دا څوک دی. دا وای هذا ابني وليد. هذا ابني وليد دا زما زوی دی ولید. هذا ابني وليد دا زما زوی دی ولید. او دا وای وهذه ابنتي امل. وهذه ابنتي امل او دا زما لور ده امل. او دا زما لور ده امل. ما شاء الله ما شاء الله. وهذه زوجتي فاطمة. وهذه زوجتي فاطمة او دا زما ښځه ده فاطمه. او دا زما ښځه ده فاطمه. تحياتي. تحياتي دا سلامونه ته ویل کېږي. تحياتي سلامونه. او دا خالد امل فاطمه. نو دا زمونږ نننی درس و. هیله کوم چې درس مو یاد شوی وي. که څه پوښتنه وي هیله کوم کومنټ وکړئ او مخکې چې مونږ کومه خبره درته وکړه د هغې ځواب هم کومنټ کې ورکړئ. نو که هر څه پوښتنه وي کومنټ کې کولی شئ. هیله کوم چې دا ویډیو هم شیر کوئ ځکه ډېر مسافرین دي په دوبۍ نور ملکونو کې دي غواړي پښتو کې عربي ژبه زده کړي نو هغوی سره هم تاسو کولی شئ مرسته وکړئ او دا ویډیوګانې ګروپونو کې شیر کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې تاسو په خدای سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. مرحبا بكم. انظر واستخدم هذا هذه. په تیر درسونو کې موږ هذا او هذه لوستلي ول چې هذا مذکر ته راځي او هذه مؤنث ته راځي. نو دلته تاسو ته وایي چې انظر وګورئ واستخدم او دغه هذا او هذه دې ته استعمال کړئ چې کوم یو ته هذا راځي کوم ته هذه راځي. اوس تاسو باید پوه شئ چې ابي دا پلار ده دې ته هذا راځي. نو موږ وایو چې هذا ابي. هذا ابي. هذه أمي. هذه أمي. أخي مذكر ده. هذا أخي. هذا أخي. بل أختي مؤنث. هذه أختي. هذه أختي. جدي مذكر. هذا جدي. هذا جدي.
هذه جدتي. هذه جدتي. من درم دې درس ته راځو. من وایو چې من څه ته استعمالي. من یعنی څوک. استمع وأعيد. واورئ او دا ځان سره تکرار کړئ. من أنت. من أنت تسوق يه. من أنت تسوقي. أنا وليد ذا وليد يم. من أنت تسوقي. أنا وليد ذا وليد يم. من أنت. من أنت دا مؤنث ده. أنت زیر کسره راځي دلته. من أنت تسوقي. أنا أمل ذا أمل يم. من هذا دا سوق ده. من هذا دا سوق ده. هذا خالد دا خالد ده. هذا خالد. هذا خالد. من هذه دا سوق ده. من هذه دا سوق ده. هذه مريم. هذه مريم. أصل بين السؤال والجواب. وصل کړئ سوال او جواب دلته. من هذا دا سوق ده. من هذا دا سوق ده. دلته جواب ګورو چې کوم کې ده. دلته نو د دویم خانه کې راځي. هذا ولید. ځکه د کوم ځای نه معلومیږي؟ د هذا نه. سوال په هذا سره شوی. هذا سره جواب ورکو. من هذا. هذا ولید. من أنت تسوقي. من أنت تسوقي. مخاطبة درتوي. أنا طارق ذي طارق يما. أنا طارق ذي طارق يما. من هذه دا سوق ده. من هذه دا سوق ده مؤنث. هذه أمل. هذه أمل دا أمل ده. من أنت تسوقي. من أنت تسوقي. أنا فاطمة ذي فاطمة يم. ذي فاطمة يم. دې درس کې موږ من ویلي. اوس وایو چې هذا من ما هذا. دا به دې درس کې مکمل وایو. هذا چې پوښتنه کوي آیا دا په پښتو کې داسې معنا ورکوي. آیا دا. اوس مثالونو کې پوهیږئ تاسو. من څوک. ما هذا دا څه شی دی. من هذا دا څوک دی. من هذا دا څوک دی. من هذا دا څوک دی. هذا أخي دا زما ورور دی. هذا أخي دا زما ورور دی. من هذه چې کله پوښتنه کوي چې دا څوک ده مؤنث ته هذه راځي. من هذه دا څوک ده. هذه أختي. هذه أختي دا زما خور ده. من هذا. هذا أبي. هذا أبي دا زما پلار دی. هذا أبي دا زما پلار دی. هذه أمي دا زما مور ده. من هذه چې څوک پوښتنه وکړي من هذه وای هذه أمي. هذه أمي دا زما مور ده. شاو ته ما استعمالو. ما هذا دا څه شی دی. انسان ته من راغی او ما هذا دا څه شی دی. دلته موږ وایو ما هذا. هذا کرسی دا چوکۍ ده. هذا کرسی دا څوکۍ ده یا چوکۍ ده. ما هذا. هذا بیت. هذا بیت دا کور دی. ما هذا دا څه دی. هذا بیت دا کور دی. ما هذا. هذا کوب او هذا فنجان دا پیاله ده. پیالې ته فنجان هم وای کوب هم وای. هذا کوب. هذا فنجان. ما هذا. هذا حاسوب. هذا حاسوب دا کمپیوټر دی. کمپیوټر ته حاسوب ویل کیږي. اوس هذا او هذه آیا دا پښتو کې هذا یا هذه یو معنا ده خو دا مذکر ته راځي دا مؤنث ته. آیا دا. اوس موږ وایو هذه امك. آیا دا ستا مور ده. هذه امك. آیا دا ستا مور ده. نعم هذه امي. هو دا زما مور ده. نعم هذه امي. جواب د هذا او هذه په نعم یا لا سره کیږي. که صحیح وي مثبت وي نو نعم وایو. که منفي وي نو بیا لا وایو. هذه امك. آیا دا ستا مور ده. نعم هذه امي. هذه امك. آیا دا ستا مور ده. لا هذا ابي. نه دا زما پلار دی. هذه امك. آیا دا ستا مور ده. لا هذا ابي. نه دا زما پلار دی. هذا اخيك. هذا اخيك. لا هذه اختي. هذا اخيك. لا آیا دا ستا ورور دی. لا هذه اختي. دا زما خور ده. هذا اخيك. آیا دا ستا ورور دی. هذا اخيك.
آیا دا ستا ورور دی؟ نعم هذا اخي. نعم هذا اخي. هو دا زما ورور دی. اوس زه تاسو نه دا پوښتنه کوم، اوس دا مو وایو چې دی ته څنګه راځي اهذا اهذه. اهذا کرسي، آیا دا یو چوکۍ ده؟ اهذا کرسي، آیا دا چوکۍ ده؟ نعم هذا کرسي، هو دا چوکۍ ده. اهذا کوب، اهذا فنجان، آیا دا پیاله ده؟ لا هذا بیت، نه دا کور دی. لا هذا بیت، دا کور دی. اهذا بیت، آیا دا کور دی؟ اهذا بیت، آیا دا کور دی؟ لا هذا کوب، دا پیاله ده. هذا کوب، دا پیاله ده. اهذا حاسوب، اهذا حاسوب، آیا دا کمپیوټر دی؟ نعم هذا حاسوب. نعم هذا حاسوب، هو دا کمپیوټر دی. تمرین. اوس زه تاسو نه پوښتنه کوم، هیله کوم د دې ځوابونه کومنټ کې تاسو ولیکئ. استمع واکتب، واورئ او دا د دې ځوابونه ولیکئ. زه تاسو ته وایم او د دې ځوابونه تاسو باید کومنټ کې ولیکئ. من هذا؟ من هذا؟ من هذه؟ من هذه؟ أهذا أبيك؟ أهذا أبيك؟ أهذه أمك؟ أهذه أمك؟ ما هذا؟ ما هذا؟ هذا كوب؟ أهذا بيت؟ أهذا بيت؟ ما هذا؟ ما هذا؟ نو دا ستاسو کورنۍ دنده وه. هیله کوم چې د دې ځوابونه کومنټ کې ولیکئ. که څه پوښتنه وي نو کومنټ کې تاسو کولی شئ. نو ډیره مننه، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. تر بل درسه پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة. نوی درس ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به په دې درس کې به منګه ارقام او د اونۍ ورځې یعنی د هفتې ورځې وایو او نور څه معرفت به کوو. د بله محاوره ده. نو خپل درس پیلو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. استمع وأعيد، واوري او دا دوباره تکرار کړئ. الارقام من 1 إلى 5 وأيام الأسبوع. رقمونه یا عددونه د 1 تر 5 پورې او د اونۍ یا د هفتې ورځې. 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 3 5 5 5. اوس د اونۍ ورځې. السبت السبت هفتې ورځ. الأحد الأحد يكشنبه. الاثنين الاثنين دوشنبه. الثلاثاء الثلاثاء في شنبه. الأربعاء الأربعاء چهارشنبه. الخميس الخميس پنجشنبه. الجمعة جمعه ورځ. الجمعة جمعه ورځ. صل الكلمة في ألف بما يناسبها في الباء. ويوصل کړئ دغه کلمې د با عددونو سره. واحد کوم کې راځي؟ واحد دا واحد. اثنان اثنان دا. ثلاثة دلته. خمسة دلته. او أربع پات شو، أربع دلته. بل وسوایو. استمع وعيد واوري او دا دوباره تکرار کړئ. السبت السبت د اونۍ ورځې هفتې ورځ ته وایي. الأحد الأحد. الاثنين الاثنين. الثلاثاء الثلاثاء. الأربعاء الأربعاء. الخميس الخميس. الجمعة الجمعة. مهن افراد الاسره. د کورنۍ غړي مسلکونه. د کورنۍ غړي مسلکونه یا موقعیتونه چې کوم موقعیتونه کوم مسلکونو کې د کار کوي. استمع وعيد واوري او دا دوباره تکرار کړئ. مساء الخير يا وليد. مساء الخير يا وليد. ماښام په خیر یا ولید. مساء النور. ماښام په خیر. هل هذا أخوك؟ هل هذا أخوك؟ هذا ستا ورور دی؟ نعم هذا أخي خالد. نعم هذا أخي خالد. هو دا زما ورور دی خالد. وهذه او دا څوک ده؟
وهذه او دا هذه اختي امل، هذه اختي امل او دا زما خور د امل. اهلا بخير يعني بخير راغلي، اهلا بخير. الحوار الثاني دويمة محاورة. الحوار الثاني من هذا؟ دا سوق دي. من هذا؟ هذا أخي خالد، هذا أخي خالد، دا زما ورور دي خالد. هو مهندس، هو مهندس، هغا انجينير يا مهندس دي، هو مهندس. ومن هذه؟ أو دا سوق ده. هذه أختي أمل، هذه أختي أمل، دا زما خور دا أمل. هي طبيبة، هي طبيبة او هغه ډاکټره ده، او هغه ډاکټره ده. شکرا مننه، شکرا مننه. عفوا هلکو، عفوا بخنه غواړم ته هم وایي، خو دلته د شکرا په جواب کې راځي. نو دا زمونږ درسو هیله کوم چې دغه د اونۍ ورځې یا د هفتې ورځې دا یاد کړئ. سبت، الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس، الجمعه دا یاد کړئ او یو نه تر 5 پورې دا تاسو کورنۍ دنده شو چې تاسو باید دا یاد کړئ. او بل دا چې یو جمله دې درس ته لیکئ چې تاسو ځان معرفي کړئ چې اسمي مثلا اسمي احمد انا طبيب دغسي، او دسي وای هذا اخي مثلا علي هو طبيب یا هو معلم. دا یو جمله په کومنټ کې جوړ کړئ. نو که څه پوښتنه وي هیله کوم کومنټ وکړئ. او بل دا چې زیاتره دوستان وای چې تاسو ویډیوګان موږ ته نه راځي، نو فیسبوک کې زموږ پاڼې ته لاړ شئ، اول ته دلته کلیک کړئ او فالوینګ کې سی فرست کلیک کړئ ترڅو زمونږ آینده ویډیوګان تاسو ته درشي. که څه پوښتنه وي کومنټ کې کولی شئ. او تر بلې ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اهلا وسهلا بكم. د عربي زده کړې آنلاین مرکز ته راغلاست. الدرس السادس، شپږم درس. دا زمونږ شپږمه ویډیو ده. نو خپل درس پیلو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. دینه مخکې چې درس شروع کړو تاسو ته هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل شروع شوی ده، هیله کوم چې هغه سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې لایک او کومنټ کړئ. دې په خاطر چې یوټیوب چینل زموږ نوی ده، چې تاسو لایک او کومنټ وکړئ نو یوټیوب کمپنۍ هغه نور خلکو ته هم ښیي. نو ډیره مننه. نو خپل درس پیلو. دلته درس الخامس، خامس نه د شپږم درس ده. نو دا 14 تاسو په کتاب کتل سي، دا 14 صفحه ده. نو خپل درس پیلو چې استمع وعید واورئ او دا دوباره ځان سره راوګرځوئ یا تکرار یې کوئ. وایو دلته چې ابون پلار، ابون پلار، امون مور، امون مور، بابون دروازه، بابون دروازه، یقرأ وای یا لولي، يقرأ لولي. كأس پیاله، كأس پیاله. بنت انجلي، بنت انجلي. بنزم اقرأ واكتب والولي او دا ولي كيدان ثرى. اب بلار، اب بلار. مور، مور. باب دروازه، باب دروازه. نو دې درس کې تاسو دا کلمې باید یاد کړئ چې پلار ته څه وایي، مور ته څه وایي، باب دروازې ته بابون وایي، یقرأ لولي، کأس پیالې ته وایي، بنت انجلي. بل استمع وعید شپږم، دا هم 14 صفحه کې ده چې واورئ او دا دوباره تکرار کړئ. طبيب ډاکټر، طبيب ډاکټر. معلمه، معلمه یا ښوونکې، معلمه ښوونکې، معلمه ښوونکې. مهندس انجینیر، مهندس انجینیر. محاسب حساب کوونکی، محاسب حساب کوونکی. طالب زده کوونکی، طالب زده کوونکی. طالبه زده کوونکی، طالبه زده کوونکی نجلۍ. نو دلته زیاتره تاسو کتاب کې ګورئ چې المعلم الکریم
ونرجو منك ومن تاسو څخه غواړو ان تكتب الكلمات على السبوره چې په تختې باندې کلمې ولیکي وان تنطقها بوضوح او دا نطق کړئ په وضاحت سره. نو اوس ما تاسو ته په وضاحت سره دا نطق کړئ چې طبيب، معلمة، مهندس، محاسب، طالب، طالبة. او دوی اجازه ورکړي متعلمینو ته چې دا په تختې باندې ولیکي. نو تاسو نه زه غواړم چې دا په کومنټ کې دا هر کلمه ولیکي، که جمله ورسره استعمالوله، که په جمله کې استعمالوله صحیح خو ښه ده، او که نه شي استعمالوله صرف همداسې ولیکي. بل اقرأ والاحظ دا ولوله یو ملاحظه کړئ، مذکر او مؤنث. دا مذکر دی، انا طبيب، انا طبيب، زه ډاکټر یم. دا سړی وای انا طبيب، زه ډاکټر یم. مؤنث کې چې وای انا طبيبه، مؤنث کې تای تانیث ورسره زیاتېږي، انا طبيبه، زه ډاکټر یم. دا وای هو مهندس، هغه انجینیر دی، هو هغه مهندس انجینیر، هو مهندس هغه انجینیر دی. هي مؤنثه ده، هي ورته راځي، هي مهندسه، هي مهندسه. هذا طالب، هذا طالب، دا وای زده کوونکی دی. هذه طالبة، هذه طالبة. نو دا زموږ نننی درس و. هیله کوم چې زده شوی مو وي، هیله کوم دا کلمې زده کړئ او کومنټ کې دې ته جملې جوړې کړئ، که جملې هم نه جوړوئ همداسې ولیکئ ځان سره تمرین په خاطر. نو په دعاګانو کې هیله کوم چې یوټیوب چینل زموږ سبسکرایب کړئ او دوستانو سره هم شیر کړئ، او که څه پوښتنه وي هیله کوم کومنټ کې وکړئ، او دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بل درسه پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د عربي زده کړې آنلاین مرکز ته ښه راغلاست. الدرس السابع، وم درس. درس پیلول نه مخکې تاسو نه هیله کېږي چې یوټیوب کې زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ، او فیسبوک کې زموږ پاڼه لایک او سی فرست کې او فالوینګ کې سی فرست کلیک کړئ. نو خپل درس پیلو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. الدرس السابع، وم درس. اتدرشمه پاڼه ده. اقرأ واصل، لولم او وصل کوم. اقرأ واصل، لولم او وصل کوم. دلته جملې تاسو ته درکړول شوې دي، نو دا به تاسو د تصویرونو ته ګورئ، د عکسونو ته ګورئ او د سره به دا وصلوئ. اوس اول موږ وایو انا طبيب، انا طبيب. دلته تصویرونو عکسونو کې ګورو چې دلته طبيب کومه ده. نو دلته ما تاسو ته مثال درکړی ده، انا طبيب، طبيب دلته ده. نو تاسو به دغه جملو ته ګورئ او دا به وصل کوئ. مثلا د تاسو کورنۍ دنده شو، باید کومنټ کې دا ذکر کړئ چې دویمې جملې ته کوم تصویر راځي، دا باید تاسو ولیکئ. کومنټ هیله کوم چې دا کورنۍ دنده حتما کومنټ کې ولیکئ. انا طبيبه، اوس طبيبه دلته تصویر کې وګورئ چې کوم شکل طبيبي سره جوړیږي. انا طبيبه، دا به هم زه ووایم چې دا دویم تصویر ده، انا طبيبه. هو مهندس، تصویر کې وګورئ چې مهندس څوک دی. نو دا مهندس دا به زه کورنۍ دنده به هم تیر شو، دا به هم زه درته حل کړم. هو مهندس، هغه مهندس دی. نو مهندس دغه دی، نو دا جمله راولو دې سره وصل کوو. هي مهندسه، هغه ښځه یا هغه انجلۍ مهندسه یا انجینره ده. نو دا وړو د اول سره. مهندسه ګوره دا ده، هي مهندسه. هو معلم، هو معلم. نو معلم موږ دلته ګورو چې د ټولو کې کوم ده، دغه معلم ده، تختې په سر ولاړ. هو معلم، هغه معلم ده. هي معلمه، هي معلمه، هغه ښځه یا هغه انجلۍ معلمه ده. معلمه څوک ده؟ دا ده. هي معلمه، هغه معلمه ده.
نهه دیرشمې پاڼې ته راځو. الاحرف الف با میم. الف با میم. اب اب پلار. اب پلار. اوس اب د کومو کلمونه د کوم حروفونه دا جوړ شوی ده، دا کلمه جوړه شوی. نو د الف په سر حمزه داغه ده او با اب دا چې یو دی شي اب پلار. اوس د دوه حروفونه جوړه شوی ده، الف یا حمزه میم. نو د دوه حروفونه جوړه شوی ده. نو دلته موږ اوس تاسو به نورانی قاعده کې ویلي چې یو زور ده یو مد ده، یعنی مد اوږد ویل کیږي. اوس موږ وایو حمزه زر ا، حمزه زر ای، حمزه پیش او، ا ای او. د دې حرکات دفع کیږي، تلفظ دفع کیږي او دا سکون ده. سکون خپل اغه نه لري، حرکت یا आवाज نه لري، خو بل هغه چې ورسره وجنګو بیا معلومیږي. الف مد. حمزه واو پیش او دا لږ اوږد ویل کیږي او. حمزه یا زیر ای ای. اوس با مع الصائت القصير دا لند آواز سره. با در با در بی با پیش بو با بی بو. و اوس دې تګورو مع الصائت الطويل پر دا لږ اوږده اوس. با الف زبر با چې وای با بی بو. دا با بی بو دا لوړ آواز سره ویل کیږي. با بی بو. میم مع صائت القصير لند او حرکت سره څنګه کی ما می مو. ما می مو. دا ورسته به مثالونو سره تاسو پوهیږئ چې دا کومې کلمو سره ما می مو دا هر کلمې سره دا راځي. بیا اوس الاحرف فا قاف واو. فا فرن په فا شروع سوی. فرن. قفل فا دلته مراد مونږه فا قفل. فا اوس دلته چې ده حرکت نه لري، سکون ده. قفل. ظروف فا ظروف. قلم قاف قلم. يقرأ. طريق. واو. وردة قل. وردة. ثوب. دلو. دا واو كلمات. الأحرف فا قاف واو مع الثوائت القصيرة والطويلة. اوس دلته لوړ आवाज سره منګه وای، لوړ حرکت سره او ټیټ حرکت سره منګه دا فا قاف واولو. فا در فا در فی فا پیش فو. فا فی فو. اوس فا الف فا سره چې الف راشي فا لږ لوړ आवाज سره ویل کیږي. فا سره چې یا راشي فی کیږي. فی. فا سره چې واو راشي فو کیږي. فو. فا فی فو. أمثلة المختارة مثالونه فزل. فيل. ګوره في ثريا راغله. فيل. قاف ته وایو. قاف در قاف در قی قاف پیش قو قیقو. اوس چې الف او یا واو راشي قی قو. قم. يقوم. ګوره قو راغه. يقوم. مثال ته هم فکر ده. يقوم قاف سره واو راغله نو يقوم نه کیږي. دلته کا خالی واو راځي يقوم ویل کیږي. يقوم. واو وي وو. مثال ولد والدة.
والده. نو دا زمونږ حرکات ول چې کوم سره ساده حرکات دي، خپل حرکات چې دي لنډ حرکات، او کوم سره په اوږد حرکات دي. او اوس بل درس ته راځو 42مې پاڼې ته. استمع و اعيد، غوږ نیسم و اعيد او دوباره تکراروم. فرن فرن، ظروف ظروف، قلم قلم، طريق طريق، يقرأ يقرأ، قفل قفل. د دې معنا ته ضرورت نشته ځکه تصویرونه عکسونه ټول سره شته. با قلم اخي قلم اخي، ابي يقرأ ابي يقرأ، زما پلار لولي زما پلار لولي لوستل کوي. ابي واقف، پلار مې ولاړ دی. ابي واقف. څلورم اقرأ ثم اكتب، لولم اقرأ وایم ثم اكتب ورسته لیکل کوم. قلم قلم، قفل قفل، وقف وقف ودرید. يقرأ يقرأ، لولي. وافق وافق، موافق شو. طريق طريق، لا طريق لاره. نو دا زمونږ نننی درسو. هیله کوم چې دې کې دا نوې کلمات دا حفظ کړئ، لکه فرن، ظروف، قلم، طريق، يقرأ، قفل. دا ټول نوې کلمات دي، دا باید تاسو حفظ کړئ او دې ته یو جمله تاسو کومنټ کې ولیکئ. او بل دې سره کوم حروف چې موږ وویلې پاس درسونو کې، دې ته باید تاسو ښه پام وکړئ چې خالی زبر زیر پیښ راسي دا لنډ ویل کېږي، لنډ اوازونو سره ویل کېږي. ف فی فو. خو که الف ورسره راغی یا ورسره راغلی یا واو ورسره راغی، د دې حرکات دا موږ جیګ اواز باندې وایو. مثلا فا فی فو. په کومو کلماتو کې وروسته چې تاسو ته څومره کلمې راشي نو هغه بیا دې سره برابروي، بیا تاسو د هغې په مطلب پوهیږئ. نو انشاءالله چې درس به یاد شوی وي. که څه پوښتنه وي هیله کوم چې کومنټ کې وکړئ. او که تاسو نه یو خواهش کوم چې یوټیوب کې زموږ چینل نوی دی د عربي زده کړې آنلاین مرکز، هیله کوم چې هغه سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ او نورو دوستانو ګروپونو کې هم شیر کړئ ترڅو نور مسلمانان پښتانه هم دینه خبر شي او عربي زده کړې ته دوام ورکړي. نو تر بل درسه پورې تاسو په الله سپارم. په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بكم. كيف حالكم يا إخوان الكريم؟ د عربي زده کړې آنلاین مرکز ته راغلاست. الدرس الثامن، اتم درس. دینه مخکې چې درس پیل کو تاسو نه ډیره بخښنه غواړم چې ډیر وخت البته ما تاسو ته ویلي ول چې د مریضي په اساس او د مصروفیتونو په اساس ما نشو کولی درس ورکړم. نو انشاءالله درس ته فلحال تیار یم او تاسو نه هیله کوم چې کوم مخکینی درسونه تیر شوي دي، کوم چې نوي زده کوونکي یا طالبان یا تلاميذ چې ورته وایي هغې نه هیله کوو چې مخکینی درسونه ما شیر کړیم دي او هغه تاسو یاد کړئ. البته دا اتم درس دی زمونږ د عربي زده کړې برخه کې. نو تاسو نه مخکې دې نه مخکې چې درس پیل کړو دا هیله کوم چې فیسبوک کې زموږ پاڼه فالوینګ کې لایک کړئ او بیا فالوینګ کې سیفرز کلیک کړئ ترڅو زمونږ درسونه تاسو ته درشي. زیاتره دوستان دا شکایت کوي چې تاسو درسونه موږ ته فیسبوک کې نه راځي او تاسو شیر کوئ هم. هغه دا په دې وجه چې تاسو ډیر پاڼې لایک کړي دي ځکه موږ هغه فیسبوک تاسو نه ښیي. نو زموږ پاڼې ته لاړ شئ، هلته فالوینګ کې 3 نقطې چې ګورئ 3 نقطې باندې کلیک کړئ، فالوینګ کې سیفرز کلیک کړئ او تاسو ته بیا زموږ درسونه درځي. او یوټیوب کې زموږ چینل سبسکرایب او دا د زنګ علامه کلیک کړئ ترڅو موږ کومه نوې ویډیو یوټیوب ته اپلوډ کوو هغه تاسو ته درځي.
نو ډیره مننه. خپل درس پیلو. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. علاقات الأسرية. الحوار الأول. د کورنۍ علاقات یا رابطې. الحوار الاول لومړی محاوره. استمع و اعيد اورم او دوباره تکراروم. مرحبا خالد. مرحبا خالد. خراغلست خالد. مرحبا تام خراغلست. هل هذا عمك؟ هل هذا عمك؟ آیا داستا کاکا یا تر دی؟ هل هذا عمك؟ آیا داستا تر یا کاکا دی؟ نعم هو. نعم هو. هذا دا عمي زما کاکا دی. هو دا زما کاکا دی. نعم هذا عمي. هو دا زما کاکا دی. عم کاکا ته ویل کیږي. عمک ستا کاکا. عمي زما کاکا. دا ترې پوښتنه کوي چې آیا دا ستا کاکا دی؟ عمک ستا کاکا دی. عمي هو دا ورته جواب کوي هو دا زما کاکا دی. ګوره که چاته وایي ستا کاکا عمک او که چاته وایي زما کاکا یا زما تر عمي. دا درس مونږ مخکې ویلی و د عمک عمي عمک عمه. ما اسمه؟ ما اسمه د هغه نوم څه دی؟ ما اسمه د هغه نوم څه دی؟ اسمه علي. د هغه نوم علي دی. د هغه نوم علي دی. اسمه د هغه نوم علي دی. الحوار الثاني دومه محاوره. استمع و اعيد اورم او دوباره تکراروم. دا وی اهلا سارا په خیر سارا. اهلا امل تام په خیر امل. دا ته پوښتنه کوي هل هذه خالتك؟ هل هذه خالتك؟ آیا دا ستا ترور ده یا خاله ده؟ آیا دا ستا ترور ده؟ هل هذه خالتك؟ خالتك ذکر ویل کیږي ځکه دلته مؤنث ده، پوښتنه مؤنث نه کوي. آیا دا ستا ترور ده؟ لا نه. هذه عمتي. دا زما عمه ده د پلار خور. هذه عمتي. دا زما د پلار خور ده یا عمه ده. ما اسمها؟ ما اسمها. دلته ولې اسمها راغی؟ ځکه مؤنثه ده. که مذکر اسمه اسمه راتلو. ما اسمها د هغې نوم څه دی؟ اسمها زینب. اسمها زینب. د هغې نوم زینب دی. أصل بين ألف وما يناسبها في باء. دلته وی وصل کړی د الف د الف کلمات د با سره. اوس مثال ورکړی اخو ابي د پلار ورور. د پلار ورور ته څه ویل کیږي؟ عمي کاکا. اخو ابي د پلار ورور می. د پلار ورور عمي هغه ورور ویل کیږي. اخو امي د مور ورور. اخو امي د مور ورور چې شي هغه ته څه ویل کیږي؟ ماما. نو ماما ته عربي کې څه ویل کیږي؟ خال. نو دا وصل کوو اخو امي د خالي. دا دې سره وصل کیږي اخو امي خالي. اخت ابي. اخت ابي د پلار خور اما. د پلار خور اما. اخت ابي د پلار خور هغه ته څه ویل کیږي؟ عمه. عمتي. عمتي دا دې سره وصل کیږي. اخت امي. اخت امي د مور خور. د مور خور ترور یعنی خاله. اخت امي خالتي دا دې سره وصل کیږي. خالتي. ام ابي. ام ابي د پلار مور. د پلار مور جدتي نیا راځي کنه. د پلار مور نیا راځي کنه. ام ابي د پلار مور. جدتي زمانیا. ابو امي. ابو امي د مور می پلار یعنی که. نو دا جدي چیرته ده؟
دلته دی نو ابو امي دا دې سره وصل کوو. بل درس استمع و اعيد اورم او دوباره تکراروم. هذا عمي دا زما تر یا کاکا دی. هذا عمي دا زما تر یا کاکا دی. هذا خالي دا زما ماما دی. خال ماما ته ویل کیږي. هذا خالي دا زما ماما دی. هذا ابن عمي هذا ابن عمي دا زما د کاکا یا د تر زوی دی. هذا ابن عمي دا زما د تر یا د کاکا زوی دی. هذه عمتي دا زما عما یا د پلار خور ده. هذه عمتي دا زما عمه ده. هذه خالتي دا زما ترور ده. هذه خالتي دا زما ترور ده. هذه بنت خالتي هذه بنت خالتي دا زما د ترور لور ده. دا زما د ترور لور ده. نو دې درس کې تاسو کاکا، ماما، عمه، خاله، د ترور زوی، ابن عمي د کاکا زوی، د ترور لور، د کاکا د خاله لور، بنت خالتي د خاله لور، د ترور لور، دا کلمې یاد کړئ. هیله کوم چې دا تاسو یاد کړئ او په جملو کې کومنټ کې ولیکئ. کومنټ اسانه ده. اوس دلته تاسو ته ویلي هذا ابن عمي، تاسو دلته بنت استعمال کړئ. هذه بنت عمي دا زما د کاکا لور ده. یا دغسې مختلفې جملې چې څومره تاسو وس او توان کوي نو دا جوړ کړئ. نو دا زموږ نننی درس و. انشاءالله دینه وروسته به درسونه زر تیاروم. خو البته چې زه وګورم چې تاسو یې څومره خوښوئ او څومره یې لایک او شیر کوئ نو بیا هماغومره زه هم تشویقېږم او درسونه زر تیاروم. نو دا زموږ نننی درس و. که هر څه پوښتنه وي هیله کوم چې کومنټ کې ولیکئ او بیا هم وایم چې فیسبوک او یوټیوب کې زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. او تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اهلا وسهلا بكم. د عربي زده کړې آنلاین مرکز ته ښه راغلاست. الدرس التاسع نهم درس. نو درس پایلو. درس نه مخکې تاسو ته هیله کوم چې فیسبوک کې زموږ پاڼه حتما شیر کړئ دوستانو سره او یوټیوب کې زموږ چینل نوی دی البته هغه باید تاسو سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ تر څو نوې ویډیوګانې زموږ تاسو ته درسي. نو خپل درس پایلو او تاسو نه یو هیله کوم چې کومه درس تاسو ګورئ هیله کوم هغه مثالونه کومنټ کې لیکئ. زیاتره دوستان دا مثالونه نه لیکي. نو که غواړئ عربي زده کړئ نو کوشش کوئ لږ مثالونه کومنټ کې کوئ. نو خپل درس پیلو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. البته موږ باید وایو چې دا څلوېښتمه پاڼه ده. شپږ څلوېښتمه پاڼه تاسو کتاب کې کتلی شئ. دا زموږ درس دی. الدرس السابع اووم درس استمع و اعيد اورم او دوباره تکراروم. هل هذا ابن عمك؟ هل هذا ابن عمك؟ آیا دا ستا د تره زوی یا د کاکا زوی دی؟ لا نه. هذا ابن خالتي دا زما د ترور زوی یا د خاله زوی دی. لا نه. هذا دا ابن زوی ته ویل کیږي. خالتي زما ترور زما خاله. دا زما د ترور زوی دی د خاله زوی دی. ما اسمه د هغه نوم څه دی؟ ما اسمه د هغه نوم څه دی؟ ما ث ته ویل کیږي. اسمه د هغه نوم څه دی؟ اسمه د هغه نوم خالد دی. اسمه خالد د هغه نوم خالد دی. هل هذه بنت خالك؟ هل هذه بنت خالك؟ دا ستا د ماما لور ده. منګه ویلی ول چې خال ماما ته ویل کیږي. که چې راغی ستا خالک ستا ماما.
هل هذه بنت خالك؟ آیا دا ستا د ماما لور ده؟ نعم هو. نعم هو. ما اسمها؟ د هغې نوم څه دی؟ ګوره دلته اسمه راغی، دلته ها راغی. ولی؟ لکه دلته مذکر ده اسمه او مؤنث ته ها راځي. ما اسمها؟ د هغې نوم څه دی؟ اسمها ساره. اسمها ساره، د هغې نوم ساره دی. اصل بین السؤال و جوابه، وصل کوم ما بین د سوال او د جواب کې. اوس دلته موږ سوال کوو، دا باید وصل کړئ چې اول کومې جملې سره مطابقت کوي. هل هذا ابن خالک؟ هل هذا ابن خالک؟ آیا دا ستا د ماما زوی دی؟ نعم هذا ابن خالی. هو دا زما د ماما زوی دی. نعم هو. هذا دا ابن زوی، خالی د ماما. نعم هو دا زما د ماما زوی دی. نو دا جمله دی سره شو. ما اسمه؟ ما اسمه د هغه نوم څه دی؟ نو دا کوم سره مطابقت کوي؟ دا دی جملې سره. اسمه احمد. اسمه احمد، د هغې نوم احمد دی. هل هذه بنت عمك؟ آیا دا هل هذه بنت عمك؟ آیا دا ستا د عمه لور ده؟ هل هذه بنت عمك؟ آیا دا ستا د کاکا لور ده؟ وبخئ. هل هذه بنت عمك؟ آیا دا ستا د کاکا لور ده؟ دا اوس کوم سره؟ لا هذه بنت خالی. نه دا زما د ماما لور ده. دا زما د بنت لور ته ویل کیږي. خال ماما، خالی زما ماما. لا نه هذه دا بنت خالی، زما د ماما لور ده. ګوره دلته کومنټ کې البته ویلي بنت خاله، بنت اخت الام، د مور د خور لور، یعنی د ترور لور. بنت الخال بنت اخی الام، د مور ورور لور، یعنی د ماما لور. په دې خو ان شاء الله پوه شوي. بل درس ته راځو، الاحرف. منګه تیر درسونو کې نور حروف ویلي وو، مخکینی درسونو کې دې کې تا، دال، طا دا حروف وایو. نو فلال تا وایو. تا اول کې څنګه لیکل کیږي؟ دلته موږ ګورو تا اول کې په دې شکل باندې لیکل کیږي. که هو تا اول د کلمې کې راشي نو په دې ډیزاین لیکل کیږي او وروسته نور حروف لیکيږي. اوس تفاح، تفاح، تا، فا، الف، ح. تفاح معنا تا اول کې د سره غلا، خو تا چې مابین کې راشي مابین کې بیا په دې ډیزاین لیکل کیږي. اوس کتاب، کتاب کې تا مابین کې راغلی، ګوره په دې ډیزاین موږ لیکلی کتاب. اوس اخر کې کوم څه لیکل کیږي؟ تا اخره کې راغلی. مثال بیت، بیت کې تا اخره کې راغلی نو په دې ډیزاین لیکل کیږي. بیتون، کور. تا اوله کې چې اول ابتدا کې راشي په دې ډیزاین لیکل کیږي، مابین کې متوسط کې په دې او اخره کې په دې. دال، دال، دال اوله کې په دې شکل خپل دال لیکل کیږي. دا داسې حروف نشته چې دا ورسره یو ځای شي چې اوله کې کوم راغه راشي. دال اوله کې مستقل لیکل کیږي، لکه دب، خرس، دب. بدر مابین کې چې راشي دینه مخ کې با راغلی نو با دال سره وصلیږي، اول کې نه وصلیږي، چې مابین کې راشي وصلیږي. بدر. هند اخر کې راغله، هند د جنۍ نوم ده، هند دال راغی اخره کې نو دا په دې شکل باندې لیکل کیږي. طا، طا اوله کې چې راغی اوله کې دا په دې ډیزاین لیکل کیږي او داسې لږ مخکې ویول کیږي، لکه طبیب، طبیب. قطار، قطار ریلګاډی، قطار مابین کې چې طا راشي په دې ډیزاین لیکل کیږي. قطن، قطن بشکه نو اخره کې خپل دا لیکل کیږي طا، قطن. الاحرف تا، دا، طا مع اصوات القصيره والطويله. لند حرکات او اوږده حرکات چې موږ مد وایو، مد کې اوږده ویل کیږي او لند دینه لند مع لند د دې لند هغه داسې دی، مثلا تا، دال، طا دا حرف شو. اصوات القصيره لند صوت اوازونه، تا چې ګوره ده زبر، زیر، پیخ. ضمه، کسره وی، فتحه، کسره، ضمه. تا در تا، تا، تی، تو. ګوره دلته الف چې ورسره راشي تا، یاو چې ورسره راشي تی،
تو تا تی تو. دال درده دا دی دو. دا دی دو. دا وروسته مثالونو کې راځي. طا طا طي طو. طا طي طو. نو دا لنډ حرکات ول او دا اوږده چې لږ طویل یعنی اوږده حرکات ویل کیږي. بل استمع و اعيد اورم او دوباره تکراروم. تمر تمر تمر. زه تاسو پښتنه نه کوئ نو هیله کوم نو زه بعضې لغتونه درس کې پرېږدم تر څو تاسو په کومنټ کې پښتنه وکړئ چې دا څه معنا ورکوي. نو تمر پرېږدم تاسو ته چې تمر څه معنا ورکوي. هیله کوم کومنټ کې ولیکئ. بیتون بیتون. د بیت معنا موږ تیر درسونو کې کړی. دا باید تاسو خپله ولیکئ کومنټ کې. بنتون بنت لور بنت لور. طبیبون طبیبون. طبیب ډاکټر ته ویل کېږي. ید 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 دا نوې کلمه ده. موږ به وایو ید لاس ته ویل کېږي. لاس دا لاس. ید لاس. بدر بدر نوم دی. بدر نوم. دب دب خرس. مخکینی هغه کې موږ وکتل چې خرس ته ویل کېږي. دب خرس. بدر طبیبون. بدر طبیبون. بدر ډاکټر دی. قطار طویل اوږد ریل ګاډی. قطار طویل اوږد ریل ګاډی. بیت کبیر غټ کور. بیت کبیر غټ کور. اکتب الاحرف الناقصه. و هغه حرفونه چې دي کلمو کې پاتې هغه تاسو ولیکئ. نو دې کې دا درې تاسو ته وایم او دا نور لاندې تاسو خپله پوره کوئ. دا اول قطار شو. بنت با دلته دال اوله کې دب. نو دام قطار دی دام قطار دی. نو لنډه به درته ووایم چې دلته طا راځي ما بین کې او دلته اخره کې تا راځي دلته با راځي. ټولې همدا کلمې دي. قطار قاف طا الف را را شته دلته. با نون تا بنت. دب دال با دب. نو دا زمونږ نننی درس و. هیله کوم چې درس مو زده شوی وي. تاسو نه هیله کومه چې دا درس ښه په شوق سره اورئ. که تاسو یې داسې واورئ او تیر شئ کومنټ کې خپل مثالونه ونه کړئ او پوښتنه ونه کړئ نو دا بیا زړه م وهي او درس ته بیا دومره علاقه نه کیږي. نو تاسو نه هیله کومه چې دا درس کې کومنټ کې خپله کورنۍ دنده لیکئ. او یو هیله تاسو نه دا کومه چې دا درس ګورئ به فیسبوک ګروپونو کې شیر کوئ. شیر وهئ بیا شیر ټو ګروپ. څو ګروپونو کې شیر کیږي نو دې سره نور شاګردان او نور هغه مونږه یعنی ډیر خلک ترې ګټه اخیستلی شي. نو هیله کوم فیسبوک کې زموږ پاڼه لایک او شیر کړئ او یوټیوب کې حتما زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که هر څه پوښتنه وي هیله کوم کومنټ وکړئ یا موږ ته پاڼې ته میسج کولی شئ. نو تر بل درسه پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس العاشر لسم درس عربي زده کړئ آنلاین مرکز ته ښه راغلاست. درس نه مخکې تاسو نه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ او فیسبوک زموږ پاڼه لایک او فالوینګ کې سی فرست کلیک کړئ. دینه مخکې چې درس شروع کړو تاسو نه هیله کوم چې درس حتما دوستانو سره په ګروپونو کې فیسبوک کې ګروپونو کې شیر کړئ او دې درس کې مو تاسو ته اول پاڼه کې تاسو ته یو دنده کورنۍ دنده درکوم چې تاسو باید د دې کلماتو معنا پیدا کړئ. البته که کوم عربي استاد پیژنئ یا د مسجد کوم عالم وي تاسو ته د دې معنا درکولی شي او دا د دې په خاطر در کوم چې دا تاسو ته ګټه درکوي. فیسبوک کې موږ درس ورکو دا د دې دپاره نه چې مثلا مقصد ویډیو ډکې کو او ریکارډ کو او بس نه. دا تاسو د دې دپاره موږ جوړو چې تاسو عربي یاده کړئ. انشاءالله آینده کې موږ داسې پروګرامونه پلان کې لرو چې الله دې وکړي انشاءالله چې موږ به انشاءالله هیله لرو چې تاسو وکولی شئ عربي عملا خبرې وکړی شئ. نو خپل درس پیلو. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس العاشر لسم درس. استمع واميز، اورم او د دې تمیز یا فرق کوم. دلته د دې کلمو دا ستاسو کورنۍ دنده ده چې باید د دې کلمو معنا تاسو پیدا کړئ. یو په تا سره شروع کیږي، بل په تا سره شروع کیږي. د دې هر یو کلمې معنا فرق کوي. طرف، طرف. تابه، دا په تا ده. تابه، طابه. دا به دویم تابه، توبه نخست ماضی ده. توبه ماضی ده. تابه توبه یې وکړه. طابه. تین، طین. امتار، امطار. بته، بط، بط، بطقه. د دې نورو کلمو معنا هیله کوم تاسو پیدا کړئ او کومنټ کې ولیکئ چې د دې هر یو کلمه معنا یې څه ده او کومنټ کې وکړئ. نو دا ستاسو کورنۍ دنده سوه. بل راځو الاحرف. ثا، ذال، ضاد، ظا. ثا، ثا په اول کې داسې په دې شکل لیکل کیږي. ثا شروع چې ابتدا کې راشي په داسې اندازه حساب لیکل کیږي. ثوب، ثوب. مثمر، مثمر. دلته ګوره سا ما بین کې راغلی او په دې شکل باندې لیکل کیږي. سا که اول کې راسي اول کې داسې لیکل کیږي، که ما بین کې مثلا دویم حرف یا دریم راسي نو په دې شکل لیکل کیږي. دا هغه چا لپاره ده چې څوک په لیکلو نه پوهیږي. مثمر، میوه‌داره. مثلث، مثلث. او چې په آخر کې راځي په دې شکل باندې لیکل کیږي. مثلث. ذال، ذال. ذیل، ذیل. لکۍ ته ویل کیږي. اذن، اذن. غوږ، اذن، غوږ. قنفذ، قنفذ. دا دې حیوان ته ویل کیږي. د دې نوم ماته نه راځي، البته تاسو یې که یاد لرئ نو هیله کوم کومنټ کې ولیکئ په پښتو کې چې پښتو کې دې ته څه ویل کیږي. درس، بل درس. درس دا د غاښ مکمل غاښ ته سن ویل کیږي، خو درس دغه شکل کې چې ګورئ دې ته درس ویل کیږي. بیضه، بیضه. هګۍ، بیضه، هګۍ. د دې کلماتو نه صرف دا نه ده چې تاسو باید کلمې او معنا سره یاد کړئ، نه، دې کې تاسو ته وایي چې ضاد اول کې په دې شکل باندې لیکل کیږي، مابین کې که راشي په دې شکل باندې، او که آخر کې راشي په دې شکل. د دې څوک چې نه پوهیږي تاسو کې په لیکلو نو هیله کوم دغه نه مرسته واخلئ او تاسو دې سره کولی شئ چې تاسو لیکل وکړئ. بیضه، هګۍ. بیض ګوره، هګۍ. او تاسو ته یو کورنۍ دنده در کوم، د کوم عالم نه پوښتنه وکړئ چې په صرف نحو پوهیږي. دلته بیضه او بید مابین کې فرق چې ده، دام هګۍ ته ویل کیږي او بید دام هګۍ ته ویل کیږي. د دې فرق تاسو کومنټ کې ولیکئ، که څوک پوهیږي بیا هم کومنټ کې ولیکئ، که نه پوهیږئ پوښتنه وکړئ. بل ظا، ظا. ظروف، ظروف. ظا اول کې راغلی ده په دې شکل باندې لیکل کیږي. ظروف. نظاره، نظاره. ظا مابین کې راغلی په دې اندازه لیکل کیږي. یحفظ، یحفظ. ظا اخره کې راغلی. دې کې حروف صرف فی الحال هغه ده، کلماتو سره دومره هغه مه کوئ، صرف تاسو دومره یاد کړئ څوک چې نه پوهیږي لیکلو باندې چې دا حروف شکل کومه څه لیکل کیږي، وروسته بیا معناګانې جملې ډېرې راځي انشاءالله چې ظا اوله کې څنګه لیکل کیږي، مابین کې څنګه لیکل کیږي او اخره کې څنګه لیکل کیږي. صحیح شو. ظروف، نظاره، يحفظ. الأحرف. ثا، ذال، ضاد، ظا. مع الصوائت القصيرة والطويلة. لند اوازون او اوږده اوازونو سره. منګه تیر درسونو کې دا ویلي ول د نورو حروفو، دې کې د دې حروف وایو. ثا منګه پښتو کې اوس مثلا ثا در ثا ده، ثا در ثي، ثا پثو، ثا ثيثو وایو. صحیح ده کنه. فتحه، کسره، ضمه. بیا که اوږده اواز سره، طویل اواز سره، ثا، ثي، ثو. ثا، ثي، ثو. او مثال کې ثم، ثم. ثوم، ثوم. ذال، ذا، ذي، ذو. که اوږده ذا، ذي، ذو. مثال ذيل،
ذیل لذیذ ګور ذال یا دلته راغلی منګه ذی وایو لذیذ لذیذ ضاد ضا ضی دو اوږده آواز سره ضا ضی دو ضو ضو رڼا ضابط ضابط ضا ضا ذی ذو اوږده آواز سره ضا ضی ذو ظرف ظرف ظاهر ظاهر أقرأ ولم مثلث مثلث ثوب ثوب أخذ أخذ واخست أخذ واخسته په دې معنا نه چې دکان د سودا واخیستله مثلا سودا یې اخیستې ده شرای کړې ده اخیستلو ته یو شی یو جینه راجیږی ویخیسته یعنی اخذ ظروف ظروف دا مخکې مو کتل هغه پاکټون ته ویل کېږي بيض بيض بدر بدر ثابت ثابت نو دا زمونږ نننی درس و هیله کوم چې کورنۍ دنده تاسو کومنټ کې ولیکئ چې د هغه کلمو معنا څه ده نو تاسو نه هیله کوم چې دا درس څه مشکل وي نو موږ ته بیا هم کومنټ کولی شئ که څه پیشنهاد یا انتقاد لرئ بیا هم کومنټ کولی شئ او درس حتما لایک کوئ او که نه کوئ ستاسو خوښه خو شیر یې کوئ فیسبوک ګروپونو کې نو یوټیوب کې زموږ چینل یاد مو باسئ چې یوټیوب کې زموږ چینل سبسکرایب او دا د زنګ علامه کلیک کړئ او فیسبوک کې صرف دا پاڼه شیر کوئ نور ډیره مننه نو الله دې تاسو ته اجر درکړي په دعاګانو کې مې یاد ساتئ تر بل درسه پورې تاسو په الله سپارم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته